بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د قضاء حاجت نحم ادب داده چې انسان د دې خبرې خیال ساتي چې چرته په مساجدو کې قضاء حاجت ته لاړ نشي. دا د مساجدو په آداب کې هم راشي مخې ته، او د قضاء حاجت یو مستقل ادب دا دی چې انسان مساجد د دې کار نه صفا ساتي. دې زمانه کې اکثر داسې شوي دي چې په مساجدو کې د قضاء حاجت دپاره مستقل ځایونه جوړ دي، نو په هغې ځایونو کې د ضرورت په وخت باندې چې کله سړی چېرته په سفر کې یا چېرته ناڅاپه ضرورت راپېښ شي، نو په دغه وخت کې څه حرج نشته، خو دا عادت جوړول چې جومات ته او مساجدو ته د قضاء حاجت دپاره تلل او هغه د دې کار دپاره خاص کول، دا نه دي پکار. بر ملکونو کې اکثر داسې چې د حکومت د طرف نه عوامي طور د دې ضرورت دپاره هم څه نه څه سهولیات ورکړي شوي. زموږ په ملک کې چونکې دا خبره نشته، نو اکثر کم خلک چې په سفر کې مسافر وي، نو د هغوی دپاره زیات تر دغه ځای چې کوم ځای د مسجد سره متصل وي او د قضاء حاجت دپاره تیار کړی شوی، هغوی هغې ته ځي. خو په دې سلسله کې یو ډېر ناکاره عادت د ډېرو خلکو داسې هم دی چې هغوی د مانځه اهتمام نه کوي، د لمونځ دپاره جومات ته نه ځي، بلکې صرف او صرف د دغې خپلې حاجت دپاره ځي. نو دا بالکل ناروا دي او سخته د بې ادبۍ او د ګستاخۍ خبره ده. نو مساجدو ته د قضاء حاجت دپاره نه تلل، ځکه مساجد دا د الله د ذکر دپاره دي، دا د کتاب الله د الله د کتاب د بیان دپاره دي، د هغې د تعلیم او د تعلم دپاره دي، دغه شان دا د لمونځ دپاره دي. نو په دې کې د قضاء حاجت یا د ګندګۍ سره تلل دا ناروا دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. بعضو خلکو دا عادت وي چې په مساجدو کې کوم ځایونه د استنجا دپاره او د اودس دپاره خاص کړي شوي، نو هغه ځایونو ته د کاهلۍ، د سستۍ او د لاابالي پن په وجه باندې هغه ځایونو ته ځي، نو دا انتهایي خراب قبیح عادت دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. د مساجدو احترام لازمي دی. په دې سلسله کې یو مشهور حدیث دی، یو اعرابي راغی، نبي علیه صلات وسلام او صحابه په مسجد نبوي کې ناست دي او دی په دغه ځای کې بولو ته کېناست و، صحابه پسې راپاڅېدل، منع کول یې غوښتل، نبي علیه صلات وسلام ورته ویې مه کوئ، منع کوئ، لا مه پرېږدئ. نو هغه چې کله بیا د هغې بولو نه فارغ شو، نبي علیه صلات وسلام راوغوښت او دا یې ورته وویل دا مساجد چې دي په دې کې د ګندګۍ کار دا د دې سره مناسب نه دی، بول او نور قسمه ګندګي دا د دې سره مناسب نه ده، دا د الله د یاد دپاره دي، دا د لمونځ دپاره دي او دغه شان دا د قرآن دپاره دي. نو په دې کې د دې کارونو دپاره دې ته راتلل پکار دي. بیا نبي علیه صلات وسلام یو صحابي ته حکم وکړو، نو هغه اوبه راوړې او هغه ځای یې پاک کړو، وینځو یې. نو دا یو خو دا چې نبي علیه صلات وسلام ډېر په حکمت باندې او ډېر په عجیبه طریقه باندې هغه ته دا نصیحت وکړو. یو موږ ته دا خبره معلومه شوه چې په مساجدو کې هغه کارونه نه دي پکار چې کوم کارونه د مساجدو د عظمت او د مساجدو د پاکۍ او د مساجدو د وقعت منافي دي، د هغې کارونو نه ځان ساتل پکار دي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.